د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې ونې کې د دریو لویو او مهمو غونډو کوربه و. لومړۍ غونډه د دوشنبې په ورځ د سیمې د هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان د سولې د اجماع په تړاو رامنځته شوه چې ډېر مهم پیغامونه د دې استازو لخوا د افغانستان کې د سولې د راتګ د اوربند د تامین او د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو د پیل لپاره ټینګار وسه. د دویمه درې اړخیزه غونډه وه چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ پرون په لار واچول شوه. په دې غونډه کې هم درې واړه لورو چین، پاکستان او افغانستان په ګډه سره د یوې ګډې اعلامیې په صادرولو سره په طالبانو غږ وکړو چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي، د سولې مذاکراتو ته د افغانستان دولت ترمنځ د طالبانو سره په مستقیمو خبرو اترو کې کښیني او سراسري اوربند د کرونا له ویروس سره د مبارزې لپاره تامین کړي. درېیمه مهمه غونډه د نړیوالو هیوادونو د استازو د ګډون ده چې سبا د مازدیګر د کابل په وخت د ویډیو کنفرانس له لارې په لار اچول کېږي. دې غونډه کې به شاوخوا 10 هیوادونه او نړیوال سازمانونه ګډون کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر باندې به د بندیانو په تبادله، د تاوتریخوالي د کچې راکمولو، د بشردوستانه اوربند او د افغانستان دولت او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو د پیل لپاره مفصل بحثونه وکړي.